سلام له خورشیده د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې له تېرې ورځې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیاله وایي دغه نښته تېره ورځ وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستانیو ځواکونو غوښتل د یادې ولسوالۍ په تورکمر سیمه کې یوه امنیتي پوسته جوړه کړي. د نوموړي په وینا په دې جګړه کې پاکستاني ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو لا تر اوسه یې کره شمېره روښانه نه ده او د پاکستاني ځواکونو په توغندیزو بریدونو کې تر اوسه 2 مېرمنې وژل شوي او 4 نارینه هم ټپیان شوي دي. د کندوز پر چاردرې او د شرچي ولسوالیو د طالبانو بریدونه دفع شول. دغه بریدونه تېره شپه نږدې 1:30 بجه پیل شوي وو. د دغه ولایت امنیه قومندان زیاتوي په دې نښته کې چې د نن سهار تر 4 بجو دوام درلود طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو افغان ځواکونو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس وایي ټولیزه سوله یوه ټولشموله لیدلوري ته اړتیا لري. عبدالله نن سهار په وزیران شورا کې په ډاګه کړه چې سولې ته د رسېدو لپاره باید له هرې موقع ګټه واخیستل شي. نوموړی سره له دې چې د ټاکنیزو کمیسیونونو پر خپلواکۍ ټینګار کوي همداره زیاتوي یوازې رڼې ټاکنې کولی شي ولسواکي وژغوري او د ټاکنو پایلې باید د هیواد برخلیک وټاکي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د یوه جوړېدونکي ښوونځي په ودانۍ کې د چاودنې له امله 2 کارګر وژل شوي او 15 نورې ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغه پیښه نن سهار په یاده ودانۍ کې د یوه ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي د یاد ښوونځي یوه برخه هم زیانمنه شوې ده. له دې سره سم 15 ماشومان د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله ووژل شول. د 209 شاهین قول اردو قمندانۍ مسؤلین وایي په دې پیښه کې چې تېره ورځ رامنځته شوي یو بل ماشوم هم ټپي شوی دی. ویل کېږي د ټپي شوي ماشوم وضعیت د قناعت وړ دی. او سر له سبا د سالنګ لویه لاره د سالنګ تونل د تخنیکي مطالعاتو د پیلېدو له امله د شپې له 12 د سهار تر 6 بجو د هر ډول موټر پر مخ تړل کیږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د مسؤلینو په وینا دغه لاره به د 20 ورځو لپاره بنده وي. یادو مسؤلینو د دغې لارې له ټولو چلوونکو غوښتي چې هڅه وکړي څو د ورځې لخوا پر یاده لاره تګ راتګ وکړي. ګنې پرته له هغې د شپې لخوا دغه لاره په بشپړه توګه د موټر پر مخ بندیږي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله عمل.